سلامونه مینوالو، امید لرم ستاسو د روغ صحت او د خوشحاله ژوند. په دې وخت کې زه تاسو له د خپل یوټیوب چینل نه یو ویډیو جوړول غواړم. په هغې ویډیو کې زما مقصد دی د پښتون یووالی. پښتون که په هر دنیا په هر ګوټ کې دی، خو پښتون یو دی. که تاسو چېرته کتلی وي، واحد یو پښتون دی چې هغه د پښتون اواز اوري، د خپلې پښتو ژبې، د خپلې مورنۍ ژبې اواز د چا په خوله کې اوري، او سپیشلی په بهر ملک کې، نو هغه بیا ډېر زیات خوشحالیږي. او الله د مه کوي که په هغه بل هر څنګه تکلیف وي، نو دی هغه تکلیف ورسره برداشت کوي او د هغه ورور مدد کوي. د دې ټاپک په طرف یا د خبرې په طرف د مختګ نه مخکې تاسو اگر زمونږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ، تاسو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د آیکن بیل چې کومه بټن تاسو ته ښکاري هغې باندې کلیک وکړئ چې زمونږ تاسو ته دا ویډیوګانې په ټیم ملاویږي. او تاسو نه زه د کمنټس توقع به ساتم او زه به ستاسو کمنټس ګورم چې آیا زما خبرې په کوم سمت باندې دي. زه مخکې بله ویډیو کې په کوم انداز باندې تاسو ته زه دا ټاپک بیان کړم چې تاسو هم ترې څه حاصل کړئ، موږ هم ترې حاصل شي. زما مین چې نن کوم ټاپک ما تاسو ته اول هم ویل د پښتون یووالی. پښتون که لر دی او که بر دی، زه خو وایم چې دا لر او بر به ترې مونږ چور وباسو. پښتون که د دنیا په هر ګوټ کې دا یو پښتون دی، نه لر شته او نه بر شته، پښتون یو دی. لر او بر یې پرېږده، پښتون یو دی. صرف دا خبره چې مونږ زده کړو چې پښتون یو دی. پښتون امن پرست قوم دی. پښتون داسې نه دی چې دلته کې پاکستان کې پښتون راولګي، افغانستان پښتون پسې کنځلو کې، افغانستان کې راولګي پاکستان پښتون پسې کنځلو کې. زه تاسو ته یو زیات نه یو دوه افغانیان درته ښیم. ماشاءالله ما په فیسبوک باندې د هغو ویډیوګانې کتلې. زه چونکې دا فیسبوک او یوټیوب ډېر کم استعمالوم د مصروفیاتو د وجې، خو بیا هم یو دی سکندر نامه یې د مسافر پیج نه راځي، او بل دی عبیدالله، لکه هغه افغانستان والا دی. ماشاءالله ډېر زبردست، ډېر په بهترینه طریقه باندې هغه چې کومې خبرې کوي، هغه چې کوم د خلکو ته د ژوند په باره کې خبرې کوي. نو زه وایم چې که دا ټول پښتانه دغسې شو، که هغه د پاکستان پښتانه دی او که د افغانستان پښتانه دی، نو امید لرم چې موږ به ډېر مخکې لاړ شو، ډېر به مخکې لاړ شو. او که نه موږ د هغې په ځای باندې زه تاله کنځل کړی او ما تاله کنځل کړی او تا ماله کنځل کړی او تا ما پسې بدې ردې ویلې او ما تا پسې بدې ردې ویلې او تا ما پسې بندوق راخستی، ټوپک راخستی او ما تا پسې راخستی. د دې نه هېڅ هم نه جوړېږي. د دې نه څه جوړېږي؟ د دې نه موږ د دنیا چې کوم کتاب دی، په هغې کتاب کې موږ ډېر په دهشتګرد نظر، لکه موږ له څنګه اوس پښتون په کوم ځای کې ګوري نو دهشتګرد ورته وایي، نو موږ ډېر په دهشت نظر سره کتې شو په دې کتاب کې. او هماغسې د هغې دهشت ګرد چې کوم لفظ دی هغې له ټیک ټیک کېږي او د پښتون سره ټیک کېږي. په څه وجه باندې چې زه پښتون یم او هغه ورور مې پښتون دی، او زه په خپل پښتون ور پسې کنځل کوم او ټوپکې پسې راوالم او څه کوم، او الله د پاکستان او د افغانستان مخالفت جوړ شو، جنگ لړاویږي. دلته پښتانه ټوپکې راوالي او هلته پښتانه ټوپکې راوالي. هله څه کوو مونږ خپل ملک. هلکه ته یو پښتون یې، زمونږ یو هېواد دی، مونږ چېرته تللی شو؟ زمونږ پښتانه څه کولی شي؟ په تا باندې زه دردېږم، په ما باندې ته دردېږي. دا خو مونږ استعمالیږو. نه، داسې نه دی کول پکار. مونږ له سوچ پکار دی چې څه به کوو، مخکې څه به کېږي، مونږ به څنګه کامیابېږو، زمونږ عزت به څنګه په عزت پاتې کېږي. وګوره سوچ وکړه، صرف یو په دنیا کې د مسلمانۍ په لحاظ باندې که مونږ وګورو په دې خبره کې، که زه غلط نه شم، که غلط شم معافي غواړم، یو پښتون دی چې په هغه کې پرده پاتې ده، په هغه کې لږ ډېر نه بلکې د دنیا په نسبت پکې ډېر دین پاتې دی، او د اسلام ډېر خیال ساتي، د پردې سپیشلی ډېر خیال ساتي. وګوره د پښتون خور لور د چا د وجې نه بې پردې شوه، د چا د وجې نه بې عزته شوه، د چا د وجې نه بې عزته کېږي. په دې خبره به خفه کېږو نه، صرف زما د وجې نه، صرف ستا د وجې نه. ما ته څوک بهر نه دی راغلی، زه راولګم تا ولم، ته راولګې ما ولې، صحیح ده؟ نو چې زه تا ولم ته ما ولې، په منځ کې حکومت دی، په منځ کې بل دی، هغه راشي ته دا ولې ولې او ته دا ولې ولې، په منځ کې راننوځي، ستا بې عزتي مو کړي، زما مو کړي، ما هم لاندې کړي، تا هم لاندې کړي، ما مو نیسي، تا مو نیسي. د هغه مین مقصد دا وي چې دا دواړه نیول په خپل کنټرول کې کول، کابو کول. نو ورونو مهرباني وکړئ، تاسو د دې شي نه ډېر پرهیز وکړئ، سپیشلی په دې میډیا باندې ځان داسې مه شو کوئ.
دنیا ته ځان یو پیسفول یو لکه ماشاءالله د پښتون څنګه قدرت څنګه نیچر دی هغسې جان شو کوي. پښتون په اصلاً کې په حقیقت کې پښتون د ننه نه ډېر ښکلی دی، خو بهر زمونږ د زبان او د دې وجې نه مونږ لږ داسې یو چې سوچ نه کوو چې کله کار وکړو نو مونږ بیا سوچ کوو. ملګرو زما دا میسیج اوږدېږي او بیا تاسو له د کتنو ټیم هم نه وي چې تاسو بیا دا ټول میسیج وګورئ او ځینې ملګري بور کېږي. زما نن دا میسیج د دې ځای پورې و، انشاءالله د دې نه به ښه میسیج وي بل انشاءالله زه به تاسو له په نیکسټ ویډیو کې در کوم. او تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو سره څه سجیشن وي یا په دې کې زما نه څه داسې غلطۍ شوي وي یا داسې خبرې د هغې زه معافي غواړم او تاسو یې ما له په کمنټس کې منشن کړئ چې مخکې دپاره زه بیا زما د خولې نه یا زما د ستاسو ازاري نه کېږي نو زه به ستاسو د کمنټس د سجیشن په انتظار باندې یم او که څه غلطي شي معافي غواړم. سلامونه مینهوالو، امید لرم ستاسو د روغ صحت